د بېوسه ژوند آثار را باندې ګرځي، د دنیا ګرد غبار را باندې ګرځي. او چې لمحې د انتظار د کیفیت وي، بیا زه ګرځم که دا ښار را باندې ګرځي. او زه د ورځې د یو ښکلي پامتدار یم، د شپې خوب وینم ښامار را باندې ګرځي. او ستا دیدن سره زه دومره زیات خمار شم، بیا چې ځمه سر په لار را باندې ګرځي. او خپل ذرې ذرې وجود ورته دمه کړم، د سر سوری مې د پلار را باندې ګرځي. او د ساده مزاج خلوص د برکته، د نړۍ هر یو هوښیار را باندې ګرځي. چا په دین او چا محکوم په سیاست کړو، هر سړی په خپل اختیار را باندې ګرځي. او هم هغه مو پر انا لوټي خاطره، څوک چې شپې له چوکیدار را باندې ګرځي. ډېره مننه. خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی ما. د یار کوڅه کې اوس دربان څه کوي؟ په پښتونخوا کې پنجابیان وینم، په جنتونو کې هندوان څه کوي؟ سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم او بیا راغلی یم کاټلنګ طرف ته. اویس خاطر را سره ولاړ دی، د نما یو دوه خپرونې مخکې م ریکارډ کړي دي. اک د خور نه مني خو لاس کې تسبیح زړې کړي. دغه شعرونه خاطر پسې هم چا تړلي دي. نو اویس خاطر را سره دی، ما غوښتل چې دنه څه شعرونه نور هم ریکارډ کړم. زه خو خپله راغلی یم کاټلنګ کې، خو د اویس خاطر ځای چې کوم دی نه جدا دی. سلامونه خاطر، ستړي مه شئ، خپله خپرونه کې درته بیا یو ځل وایو. وعلیکم سلام. ستاسو ډېره زیاته مننه چې مونږ له راغلی یو ځل بیا. خاطر ستاسو کلی کم یو دی؟ زمونږ کلی کاسمې. دا کاسمې دی. خو دته ما ووایي ما لکه زه در روان یم، ما ایسته ځای پورې ته راوځو، څه به زه درشم. بس زمونږ دغه د عبدالستار بمبار صاحب په دې خوا کې دغه دی کلی دی، په دې باندې زمونږ سلا راغله. دا ځای لږ خوم دی، لږ بیرته هم دی، او لږ شور هم ډېر نشته. نو تاسو موږ سره اوسئ، دغه شعرونه ترې ریکارډ کوم ستاسو دپاره. خاطر ارشاد. جی. د خدای په پاکه ځمکه دی عذاب جوړ کړی دی، هر څوک په تندي کې دی محراب جوړ کړی دی. او د عدم تشدد علمبردار یم یارانو، د پلار د لاس ټوپک نه مې رباب جوړ کړی دی. ته بیا ووایه. د عدم تشدد علمبردار یم یارانو، د پلار د لاس ټوپک نه مې رباب جوړ کړی دی. او هم دا خلک د هرې بدمنۍ په شا ولاړ دي، دا چا چې د پښتون وطن نصاب جوړ کړی دی. ډېر ښه دی یار. او تل خو د بندیانو په حقوقو هم غږېږه، تلو خو د بندیانو په حقوقو هم غږېږه. زاهد تش لمونځ د ثواب جوړ کړی دی. زاهد تش لمونځ د ثواب جوړ کړی دی. نړۍ کې خو یو مونږ یو چې په مینه باندې پایو، تا هسې د پښتون تصویر خراب جوړ کړی دی. او دا خلک د ژوندون په معنی پوه دي، مهذب دي، دا چا چې هم د بم په ځای کتاب جوړ کړی دی. ډېر ښه دی. او په دې شکر خدایا چې سر ټیټي چاته نه شو، خاطر دې په دې خلکو کې نایاب جوړ کړی دی. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. زلمی شاعر دی اویس خاطر. تاسو اورئ سوره پوخوالی دی د په شعر کې، د وطن مینه بلا نورې ډېرې خبرې دي چې د پښتنو په حق کې دی لګیا وي. دغه نور شعرونه ترې هم ریکارډ کوو. خاطره ارشاد. ښکاري چې بیا څه نوی تندر د اسمان پرېوځي، نختر ولاړ دی ولزالو یې مارغان پرېوځي. او هغه بیا وختو چې په زړه پورې به کلک ونیو، اوس خو زما د لاس خطونه په ډیران پرېوځي. او وخت لک پام کوه د دومره زور دی نه یو ګورې، وخت لک پام کوه د دومره زور دی نه یو ګورې، د خټو جوړې آبادۍ خو په باران پرېوځي. او مونږ پرې د سر او مال تیر یو هیڅ پروا یې نه کړو، د محبت سودا که هر څو په تاوان پرېوځي. او دلته کې اوس هم د پښتو په نوم قتلونه کېږي، لا به د څومره ګړنګونو نه ایمان پرېوځي. او ځواني به تېره وي څېره چې د واده غوندو، د نوي دور رواجونه به لا ګران پرېوځي. او هغه په چا چې د خاطره ټینګه ملا تړله، د هغه خلکو د لستوڼو نه ماران پرېوځي. ډېر ښه دی. د هغه خلکو د لستوڼو نه ماران پرېوځي. خاطره څومره وخت چې شعر لیکي ته؟ 15 کاله به 15 کاله. دا خو ډېر لږ عمر دی. دومره پوخ غزل زه خو تا ته حیران شم. کوم استاد دې شته؟ بس نه، خپل شعر هم لیکو، داسې د ادب په دغه کې چې څومره او تنقیدي چې څومره دغه دی هغه مې ډېر کړي دي. ته کار څه کوې که سبق وایې؟ سبق وایم دی. سویم کې اوس فرست ایئر او سیکنډ ایئر شروع دی اوس. دا شعرونه خو به ډېرې که نه، کتاب خو لا فلحال به دې اراده نه وي که نه. زما خو راته دا مشوره ده چې ډېر زر کتاب مه چاپ کړه. نه جی نه، بس کتاب لا دومره مواد هم نشته، ډېر کم دي. او یا چا د لاسه په دې ښار کې چې قتلونه کېږي، د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کېږي،
شکر وباسئ چې لا اوس هم پې فصلونه کېږي بلا موده وشوه په دې خاورو جنګونه کېږي او چېرته چې څوک پردي جنګونه ځان له پورته راوړي هلته کې بیا په جوماتونو کې بریدونه کېږي. خاطر ارشاد ما ته د کنعان او د یوسف په نمونه ښکاري هرز د انسان دلته لا په هغه اندازه ښکاري او زه د خپل احساس په داسې ځای باندې ولاړ یم ما ته د دنیا په هر یو کار کې مسله ښکاري او دلته د ضمیر د قاتلانو باچاهي د جوړ دلته د هر چا په اوږو خپله جنازه ښکاري او ما خپلې دفاع لرې یو سپی ځکه ساتلی دی ما ته د خپل کور په څوکیدارو کې خطره ښکاري او چېرته چې خاطره د سندرو خلک نه وینو هلته ژوند کول هم راته لویه المیه ښکاري. ډېر ښه دی بلکل. خاطره شاعرانو کې د څوک خوښ دي؟ شاعرانو کې خو دومره دي چې اوس شمار نشو کوي ځکه چې په دې وخت کې چې د پښتو ادب کې څومره شاعران دي نو هغه واقعي چې ډېر ښه شاعران دي هغې کې انتخاب نشي کېدی. زړو شاعرانو کې څوک ګوري بیا؟ زړو شاعرانو کې خو حمزه بابا ډېر مکتې دي او داسې خاطره پرېږدي شه او داسې نور شاعران هم دي اوس په راته یاد نشو. او نثر خو نه لیکي که نه؟ نه جي نه نثر مې چېرته ما نظم هم نه دي لیکلی بیخي مې نه دي لیکلی. دا ښه خبره ده که نه. ګوره ته چې په یو کم مت کې ته ماهره وې نو په کار وه چې ته هغه کار وکړې. دلته کې زموږ بلا ډېر خلک دي چې بل خپل فیلډ یې پرېښی دی او د بل هغې کې لګیا دي او اوتې بوتې پکې وایي نو دا ښه خبره ده. ارشاد اورو دي خاطره د ژوند د تېرولو حوصله چا سره نه وه هیڅ دم چا سره نه و اجازه چا سره نه وه او خرچا دلته د بل په ایمان رد کوو خو ګوره د خپلو ګناهونو اندازه چا سره نه وه او د کام د مستقبل بچو غربت بیلاری کړي بیلچه هر چا سره وه خو بسته چا سره نه وه او زمونږ د پښتنو د ناکامۍ وجه دا وه په شور پسې روانو نظریه چا سره نه وه او کتاب کې د تاریخ خو به بیا خامخا غداروم په ما د شوي ظلم تبصره چا سره نه وه خاطره ښار کې انتها د جهالت وه ټوپک هر چا سره و خو باجه چا سره نه وه ډېر ښه دی خاطره. فکر مې اور اغستی زړه ته مې سکون نه راځي په دې هجوم کې راته چل نور د ژوندون نه راځي او زمونږ زړې خبرې هغسې زړې پاتې دي زمونږ ذهنونو کې رڼا د سباون نه راځي او دا د سرونو قربانۍ او د تن وینې غواړي داسې په تش مذمتونو خو بدلون نه راځي او ته په یو څو روپو خرڅېږې او زه نه خرڅېږم زما او ستا د نظریې ځکه تړون نه راځي او دلته د مینې د خلوص جامه داغداره شوله نور د پدی کلی پدی کو سمجنون ناراضي او دوانه بغلی په یو بل پسې جانان مړیو زما او ستا ترمن د هیڅ چری بلتون ناراضي او چرته چې ذکر د خپل ذات او مفاداتو کیږي داسې مخبل ته خاطر په هیڅ قانون ناراضي ډېر من په خپل کړو باندې پیمانه نه وا مینه مې دومره بې ایمانه نه وا او ما د تندیله کور خو سر ټکاوه زما ګیله خو له جانانه نه وه او د رقیبانو په کلاس کاریږي زمونږ د دوانو داسې ورانه نه وه او د بدلیدو هڅې مې ډېرې وکړې خو د قسمت ځمکه ودانه نه وه او ما د پښتو د ناموس خیال ساتلو ستا خپلول خو دومره ګرانه نه وه او دلته مولا او قاضي دواړه غلو د حقیقت ژبه ګویانه نه وه او خاطره تا خو هسې ټوکې وکړې مینه خو دومره هم اسانه نه وه ډېره مننه ژوند خاموشۍ وخوړو زړه اضطراب وخوړو هر چا زما د وجود په خپل حساب وخوړو او موږ د یو وخت په روټۍ پسې لیواله ګرځو د دې وطن پیداوار رانه پنجاب وخوړو او دوی په پلیتو جامو عبادتونه وکړه د زاهدانو تندې هسې مې خراب وخوړو او دلته شاعر غزل ته مطرب رباب ته جاړي فکر د خیال غېږه کې خپل خمرکاب وخوړو او مرغۍ په چغو چغو په کنډه وتله ویل یې غرونه په اور سوي دي خار مې سیلاب وخوړو ساجیبه کیسه ده هر خوا یرغل جوړ شوی څوک انقلاب وخوړل چا انقلاب وخوړو ژوند لکه شپه ده په موږ زیری د سبا نه کیږي سپوږمۍ هم تندر د نیولې ترې رڼا نه کیږي او د وخت مینو لیونو جذبې کابو کې ساتي د محبت له روایاتو نه د غلا نه کیږي او وخت مجبور بشم ګریوان ته به د لاس واچوم زما له سترګو د بیخي نوره حیا نه کیږي او په دغه چم مالت کې څه شوي خبرې راوړې بلخا موده وشوه په ډکه خوله خندا نه کیږي او یوازې زه نه یم ښه هم د خدای ګناهګار څه پرشته نه د ملا چې ترې خطا نه کیږي
او پتا خو یاره د خاطر لیونی زړه راټوللی او دنیا دې ورانه شي پتا دې هېڅ بلا نه کېږي او کنه ماښامه زیړین مرد د خیبر په اوږه پروت دی منم خو د دې تورې شپې سحر په اوږه پروت دی او د ظلم د نظام د روایاتو نه باغی یم د وخت د هر جابر سره مې شر په اوږه پروت دی او زما هوږه وطنه څه نیلام در باندې جوړ دی د چا د روشندان د چا د ور په اوږه پروت دی او دا نن چې پر سینه د دې ګلزار وطن غلبیل شوه همدغه تور ټوپک مو د رهبر په اوږه پروت دی او خاطره د بېللې مینې یاد وي لکه داسې سړی ځان سره وایي کمې غر په اوږه پروت دی ډېر ښه دی ډېره مننه ډېر ښه دی زما د خوا نه وارخطا لاړه دا ځلې ښکاري پر اختیا لاړه چې په کویدن باندې خبر شوه زما شنه له خندا شوه او په شا لاړه خس خشاک خو نه یم چې ایره بشم زه چې څومره وسوځم سونه بشم خس خشاک خو نه یم چې ایره بشم زه چې څومره وسوځم سونه بشم زار به د خدای له قدرتونو شم ځان نه به راتاو شم کعبه بشم او کاڼي د پیریانو کور ته موله وخته که راجک شم لمبه بشم او زه یوه نیمګړې افسانه د عشق ته که راسره شوې نو پوره بشم او بیا به د وطن اجرې آبادې کم ټنګ به د رباب شم نغمه بشم او تا که مې جذبو له وده ورکړله وخته څه کاپره تماشه بشم او دا خلک دوه رنګې دي دوه مخې دي زم چېرته د غره په سر دیره بشم او نن یې غرېو نیولې غږ کې وویل زه خاطره ستا په نوم زړه بشم ډېر ښه دی ډېره مننه ډېره مننه ستاسو اویس خاطر مو واورېده ډېر ښکلی پوخ غزل په زلمو هلکانو کې تکړه شاعر دی نو تاسو موږ سره تر دې دمه یئ موږ ستاسو هم ډېره مننه کوو اجازت غواړو د الله په امان اوس ته خدای خیر وکړي صحیح راغلی که نه